وړه جرګګۍ د یو شمېر عام وګړو او د سولې د مرکچي پلاوي ترمنځ د افغانستان له ګوټ ګوټ نه د سولې په تړاو تودې پوښتنې، هغه هم د بین الافغاني خبرو د پیل په درشل کې. سولې خبرې د طالبانو سره خبرې وي، نو موږ داسې وایو چې هغه څه سره خبرې وشي چې دې پلار سره باید خبرې وشي، مور پلار سره خبرې وشي. نو بیا هم موږ تاسو شاهدان یو چې 3800 بندیان تر دغه ورځې پورې خوشي شول. آیا په دغه 8 میاشتو کې دننه څومره شهیدان وشول، څومره ملکي وګړي لاړل چې دغه اوس یې موږ شاهد یو، دغه اوس فعلا په دغه ولایت کې د ملکي وګړي نښه کېږي. آیا تاسو به د سولې په بدل کې دغه د سرو کرښو نه به تیر شئ؟ د کرونا وبا له کبله په رامنځته شوي کړکېچن وضعیت کې دغه خلک د انټرنیټ له لارې د افغان حکومت له مرکچي پلاوي سره خبرې کوي، خو بله مسره بین الافغاني مذاکرات دي چې دغه پلاوی باید له طالبانو سره کینی. اغیزمنتیا یې په مخامخ خبرو کې ده، خو کرونا ویروس کیدای شي د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په وړاندې یو خنډ وي. دلته پوښتنې بیلې خو غوښتنې تر ډیره سره ورته دي، هغه هم د وربند ټینګېدل. دا خواست افغان حکومت په وار کړی او اوس هم پرې ټینګار کوي. د وربند واک لرئ که نه لرئ؟ ولې نه لرو؟ اولینه خبره دا ده چې همدا اوس د طالبان وربند وکړي، سبا یې زه ورسره امضا کوم. اوس د سولې راتګ لپاره سترګې همدې مرکچي پلاوي ته اوړي. د دوی مسؤلیت لوی، خو لا هم تر ډیرو پوښتنو لاندې دي. با شجاعت تمام میخوایم برتان بگویم زه په جرات سره غواړم تاسو ته ووایم چې مرکچي پلاوی د افغانستان د ټولو خلکو استازیتوب نه کوي. دغه کسان د ګوندونو او په واک کې شامل او غیر شامل سیاسي ډلو څخه استازیتوب کوي. خو افغان حکومت دا مرکچي پلاوی ټول شموله بولي او د ظرفیت او واک لرلو په تړاو یې ډاډ ورکوي. کیدای شي بین الافغاني خبرې په دې نږدې وختونو کې په قطر کې پیل شي. د افغان حکومت مرکچي پلاوی ځان ورته چمتو ښیي او وایي په کور دننه ورته سیاسي اجماع لري. شازیه حیا، BBC کابل.